دې پښتون 15 کاله په جیل کې ویستل د ملیشیا واپس راغی نو دا په ایرپورټ کې د ملیشیا ناست نو تاسو حالات کتلی شئ ملګرو واقعا را سره مکمل وګورئ ځکه چې د ملیشیا په جیل کې څوک وخت تیر کړي نو د هغه بیا داسې حالات یې ملګرو چې هغه مکمل طور باندې زندگی تباه او برباد ویډیو را سره مکمل وګورئ که نه د دې هلک د واقع تاسو واورېدل نو تاسو به هم په جړا باندې مجبوره شئ مکمل را سره وګورئ خاص دې پښتون واقع را سره ضرور وګورئ ملګرو دا هلک چې دی نوم ظهیر دی او د دې تعلق چې دی نو د پېښور سره دی د دې شپږ خوریانې وې او د دې یو وړوکی شان ورور و او دې شپږ خوریانې چې کومه وې نو په هغه کې یوه د ګردو بیماره وه د ګردو مسله ورته وه نو دې دا سوچ وکړو چې زه د خپلې خور له علاج وکړم د ګردو ده نو دې سره پیسې نه وې نو دې خپل خپلوانو ته رینګان وکړله چې ما له پیسې پکار دي زما دا خور بیماره ده نو مکمل طور باندې ټولو ورسره انکار وکړو نو دا ظهیر ولګېد که نه دی دا سوچ وکړو چې زه آوټ اف کنټري ته لاړ شم بهر ملکونو ته لاړ شم هلته پیسې وګټم او د خپلې خور له او په علاج وکړم دا چې چل وکړو که نه چې دا لاړو ملیشیا ته او دا چې کله ملیشیا ته لاړ که نه هلته ورته ډیوټي هم میلاو شوله هلته په ډیوټۍ باندې ولګېد د ډرایوینګ نو چې کله دا ډرایوینګ په ډیوټۍ باندې ولګېدو د ډیوټي هلته کوله د هغه نه پس چې دی نو دې د یوې فیمیلې چې دي نو 3 کسان چې دي نو په ګاډي باندې وواله هغه مکمل طور باندې د دنیا نه لاړ نو د ملیشیا حکومت ولګېد او ظهیر چې دی نو دا پاکستانی دی او دی چې دی نو دی ګرفتار کړو دی چې کله جیل ته ویوړو د هغه نه پس ظهیر لګېدلو هغه فیمیلې سره رابطه کوله هغه فیمیلې ته راضینامه کوله که نه چې هغه ته به یې راضینامه رالیږله ویل چې زما سره زه یو غریب انسان یم او زه د پاکستان نه راغلی یم د خپل خور دپاره راغلی یم زما خور بیماره ده زه د هغه دپاره راغلی یم خو 15 کالو نه دا هسې لګیا و خو آخر کار چې 15 کاله دې په جیل کې وشول نو هغه فیمیلي ولګېده او ظهیر چې دی نو هغه راضینامه چې دی نو هغه قبول کړه او د هغه نه پس چې دی نو ظهیر چې دی نو هغه رها شو چې کله هغه رها شو هغه ایرپورټ ته راغی او ایرپورټ نه چې پس پاکستان ته راغی ملګرو نو چې هغه کله پاکستان ته راغی نو هغه کومه خور چې وه نو مکمل طور باندې دنیا نه مړه شوې وه ځکه چې هغه د ګردو بیماره وه او ظهیر 15 کاله چې و نو د ملیشیا په جیل کې شوی و د هغه نه پس چې دی نو هغه کله پاکستان ته راغی نو ظهیر چې کومه خور وه نو مکمل طور باندې د دنیا نه تللې وه جي هسې عام طور باندې که تاسو وګورئ که نه چې پاکستانو په بهر ملکونو کې هېڅ عزت نشته دی که پاکستاني بهر ملکونو ته لاړ شي نو هغه ولې عزت نه کوي ځکه چې عام طور باندې تاسو کتلی شئ که نه چې څومره مسافر نو د هغو سره ډېر زیاتی کېږي جي اوس تاسو د ظهیر دپاره دعا کولی شئ ځکه چې دا یو پښتون او دې د خپل خور دپاره تللی او بهر ملکونو ته آوټ اف کنټري ته خو هلته ورسره داسې کار وشو چې 15 کاله هغه د ملیشیا په جیل کې تېر کړه ځکه چې د ملیشیا په جیل کې څوک وخت تېر کړي نو د هغه نه پس د هغه زندګي داسې چې مکمل طور باندې خرابه شي الله پاک دې ولې اوس زندګي ښه کړي ځکه چې دې خور دپاره چې تللی او نو هغه خور خو د دنیا نه لاړه جي په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت و د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې په پاکستانو په بهر ملکونو کې هېڅ عزت نشته دی